تاته زما سر د سپن چې ایستې په ګنټه خلکو یې زما سر پور نه لري ته خالي دا یوویشته دا زما له سره وکړ دا سره ګرد کوم پور لري وایې که ښځه ته خالي دې لاس ووایه خالي دې ورور ته له ما د چیش ټکس غواړې دا ورورو ما ته مه یې ټکس غواړم ټکس پیسې غواړم نغدې غواړم څنګه ورور هم نه درته وایم ټکس به هم در کوم مطلب ښه پښتو ګله تا سره نسته نه نه پښتو نسته پیسې راوړه لږ زر کوه ناوخته دی هلته کار مه ما سره نسته ورور زر کوه چنې مه وه پیسې راوړه نسته را سره ورور نسته را سره زما را خراب وه پیسې راوړه چیرې دی په کوم کټنګ کې دی شو وروره په دا ګنټه به م را سر وهلی بیا به نه ته نه به د ټکسي زه اوس وروره معافه که نه تا ته زما سر د سپن چې ایستې په ګنټه خلکو یې زما سر پور نه لري ته خالي دا یوویشته دا زما له سره وکړ دا سره ګرد کوم پور لري وایې که ښځه ته خالي دې لاس ووایه خالي دې هوا یې وښو سره ګرد کوم پور لري تا مذاق شروع کړی دي ته پیسې راوړه ته مذاق کوې وروره په نه راځه ازادې که مه لاس ور ورسېدې که مه در راواخېستې دا سر غوټ دې زه پرې کوم په حلالوم ده ښه حلال کومه ته اوس ما ته 1,50,000 پر دغه د دا حال دی بیا ته زما 80,00,000 پور ادا کوې بیا به زه څه څه مطلب 80,00,000 د 80,00,000 څه تاسې زه مړ کړم بس بیا به دغه شیریني وشي بس خلاص به ګرځي ظالم پورونه ما نه دي لیدلي واه 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 ځوانه دلته چې چا پښې وغځولې هغه وګټله څوک چې بچ شو هغه وبایله دا نظام نه دی چې ما به پښې غځولې زه به په خړو خارو کې پروت یم ته به مزې کوې ته به 80,00,000 50,00,000 چې ښه در سره اوسي 2 کروړه 3 کروړه 4 کروړه پورونه به پرې کوې تا حساب کړی تا سوچ کړی سر نو ډېر مه رانږدې کوه وروره سر لږ آزاد کړه ما مقصد دا دی 10 روپۍ هم نه کم در 10 زما مقصد دا چې ته زما سر پرېږدي ستا د اندازه ولګېږي ته د وینه د ډېره ګرمه ده بس نو سر مه رانږدې کوه دا سر د نسم پرې کولی و دغه صدرۍ ده په دغه کې ته خالي لاس ورله صدرۍ شی نسته ما ته پته ده صدرۍ شی نسته هلته په کاونټر کې به وي یا به په کټن مټن کې به دې کاونټر دی ته خالي لاس ورله نو خو راوایخه ما څه کوې ستړی کوې ما دا کار نه دی کړی زه د نه رنګه دغه غواړم ما دا عادت نه دی چې دا مو جیب دی هغه کاونټر دی ته یا دا جیب له لاس ورله یا دا کاونټر له لاس ورله ما په خیال چې نسته د سره نسته د سره نسته او نسته رسته که سته که نسته بیا متاله عشق دی نسته بس دا خبره ده چې نسته ستا دپاره نسته اخري خبره دا ده ستا دپاره نسته په پښتو نه پوهېږې سړی دونه سخت سړی ما نه لري شنه نسوار خو راکړې وکړې یار خدا وایه چې اول شنه نسوار راکړه موږ به د ټینشن هم خلاص کړی موږ به خپل کار کړی واخه شنه نسوار موږ وخت را ځای